ورته چې جایز دي چې زنانه په یو ځای کې راجمع شي او یو عالم هغوی ته بیان کوي، خو په شرط د دې چې فتنه ترې نه جوړېږي. دا شرط دی. نو هغه داسې چې دا عالم به پرهیزګار او تقوادار کس وي، پرهیزګار او تقوادار کس به وي چې هغه معلوم وي چې دا سړی صفا دی د زړه نه او دی داسې غلطو کارونو والا نه دی او ریکارډ یې صفا دی، دیندار دی، خلک یې پیژني. یو داسې دویمه دا چې په منځ کې د زنانه او د دې استاذ یو بل سره هغه نږدېوالی نه وي. که په منځ کې دیوالي، پردۍ، کمرې جدایي، دا ډېره ښه ده. او بیا یو سپیکر ولګي او په هغې باندې چې دی هغوی ته اواز رسي، نو دا بلکل جایز او روا کار دی. خو شرط پکې دا دی چې د استاذ څه تقوادار او دیندار وي، تقوادار او دیندار وي.